موږ ټولو ته خاص کوو چې یو لاس په ټول کې دي. بس د خیره سره افتتاح وشوه. اوس په انشاءالله کیک هم کټ کیږي. بل چې کوم دی د راتلونکي مشران چې کوم دي د ټولو موږ ډېره شکریا ادا کوو چې خپل قیمتي ټایم یې ویستو دلته رالو. السلام علیکم ګرانو قدرمندو، زه مختار حسین خټک او تاسو ګورئ ډیلی خټک نامه یوټیوب چینل. قدرمندو دا وخت کې په بختۍ کلی ګراوند کې لاندې په خواړ کې موجود یم او دلته نن د بلال سویټ والا ټورنمنټ شروع کیږي د کرکټ. هغې ډومبنی میچ دی او اوپننګ به کوي، پیتا به کټ کوي چې څه هلې ځلې دي هغه ټولې موږ تاسو ته ښیو. د موږ سره اوسئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ، انشاءالله تاسو مکمل معلومات ته حاصل شي. دا پرته می پتا مې نه خبري مهرباني وکړئ چې ټول شاته ودرې، صرف د میډیا والا دلته مخې ته پرېږدئ. مهرباني وکړئ. ټولک صوتي او هغه دلته راغلي دي، هغې ته موږ چې کوم د جلوزۍ دوړې سچو صاحب دی، جمشید صاحب هغه ته هرکلی خپل قیمتي ځای مې موږ ته راوایستو او دې تقریبات پې زون راوایستو. تاسو ټولو ډېره مهرباني. د دې نه علاوه څنګه چې تاسو ته پاته ده چې موږ دا وړومبی ټورنمنټ دی یو سی پلس مقامي بای کرکټ ټورنمنټ انډر 19 چراټ کرکټ تنظیم د هغې په نګرانۍ کې به دا ټورنمنټ کېږي انشاءالله. نو فرسټ آف آل خو موږ چې کوم سپانسر دی داود ده چې تاسو ټول یې ښه پېژنئ، څه د تعارف محتاج نه دی. د هغه ډېر شکریه ادا کوو چې دومره یو ښایسته سوچ دی، دومره ښایسته او ډېر غټ ټورنمنټ راوړو د موږ د علاقې ته. تقریبا 15-16 سال کرکټ ما وکړو په دې علاقه کې. داسې ټورنمنټ ما په د آل پاکستان کې نه دی لیدلی چې څنګه موږ خپل یو سی ته دومره ښایسته ټورنمنټ راوړو. د هغې پوره کلایفینګ وکړئ، کلایفینګ جوړېږي. د ډېره علاوه چې څومره د بختۍ کوټلی کلا، سلیخانه، شاکوټ بالا، شاکوټ بیان، کوټلی خور او د مویا دونی دو څومره لوکي چې دي ټولو شکریه ادا کوم چې یو ویلکم مای هوم بختۍ. ډېره ښایسته د بلوډ سویټ ډېره مهرباني چې دومره موږ ته ستر ټورنمنټ یې راوړو د موږ دوی لوکي نو ما دو ګراوند دې ته لارج کرکټ ګراوند ویلی شي، ویلې چې تماشا یې ورته پوسټ نه ګوري، کوم سړی چې سکسر یې هغه وایي نو هغې وخت خپله مزه وي. ایمونه یو شعر هیر شو د بلال سویټ دپاره سپیشل شعر دی، لغونې واورئ چې میاندې راوړي ډېر زمن ډېر الودونه، میاندې راوړي ډېر زمن ډېر الودونه، خو پکې د یو سوتنو نوم پیدا شي. میاندې راوړي ډېر زمن ډېر الودونه، خو پکې د یو سوتنو نوم پیدا شي. او د قدرت د خلقت د کارخانې نه، د قدرت د خلقت د کارخانې نه د خوشحال غوندې بشر پکې پیدا شي. نو بس خبرې نورې نشو کولی، بس یوه خبره ډېره ضروري ده که ټول کپتانان موجود وی او راغلي وی نو موږ علاقه ګوره ډېره پرامن علاقه ده. ډاس ډوس خو موږ په علاقې کې عام په تماشو په هغو کې مانې دی. نو ګوره دغه سیلو کې ګوره موږ دوستای نه منو، موږ کلي مشران وو بیا سبا تر تنومامو ده خالق مو په نومیه خلي چې دغسې بختۍ کې چال وشو که هر څه دي موږ کلي ته ټورنمنټ راغلی او موږ غواړو چې دا پرامن طریقې سره وشي. تاسې به موږ ټول ورسره کوپرېټ کوئ. تاسې ډېره مننه د راتلو، ویلې چې ټیم کم دی، خبرې ډېرې دي چې زه ته وایم حمزه بابا یایي چې ته چې ما ووینې نو تا ته مخامخ شم، ته چې ما ووینې نو تا ته مخامخ شم، وله پوه شم چې زه لاړم ستا نه لاړم او بیا هم تا ته مخامخ شم. ډېره مننه، ډېره مهرباني، وسلام، خدا حافظ. الرحمن الرحیم. د ما دلته راتلونکي ایس ایچ او صاحب جمشید خان او دلته څومره د بختۍ کلي د ما د کلي خپل مشر درون، زه ټولو ته په دې ځای کې چې دا څومره هم راغلي میلمانه دي زه دې ټولو ته هرکلی یم او زه هغې ټیمونو ته هم هرکلی یم چې کوم دلته راغلي دي د هغې کپتانان او هغه. دا ټورنمنټ دلته بلال سویټ جوړ کړلو، ډېر ښه اقدام یې دی او ډېر ښه خبرې دي. خو زه صرف دومره خبره ته کول غواړم څنګه چې د ما نه مخکې یو مشر ووې دا ټورنمنټ موږ ته تاریخي جوړول پکار دي. دا یو تاریخ جوړول پکار دي په دې ځای کې یا به موږ وو یا نه وو، یا د موږ دا مشران به وي یا به نه وي.
خو دا د درې وشي دپاره دا ډېر لکه اهم دی. د دې شي دپاره اهم دی چې دا موږ جنګ راخستی دی بلال سویټس او بل موږ د څومره ملګري چې دي او دلته د کوم د کرکټ کې فروغ چې ورکوي ورته د هغې ملګري هم ډېر کې وشونه دي په دې کې. خو دلته دا جنګ چې دی دا جنګ که اصل خبره وکړي نو دا جنګ موږ دلته کوو د منشیاتو سره جنګ کوو. دا موږ د هلکانو د بدعملیو سره جنګ کوو چې د هلکان موږ دلته په دې کیلونو باندې ستړي کوو د کیلونو ته راووځي او د کیلونو باندې هغه شي او د پندې کې دا څه نامه د حجرې خو موږ پرېښلي نور ځایونه مو پرېښلي دي صرف موبایل ته ناست یو نو چې دې ته راووځي نو موږ به د منشیاتو نه او د نورو بدعملیو نه به موږ په انشاءالله هغه شو. چې موږ دا یوه خبره بل هم درته کوم د ما مشران ناست دي او د ما د انچارج صاحب هم ناست دی به حیثیت یو د قوم مشر زه تاسو ته دا یو هغه کوم چې په دې ځای کې د موږ خپله کمیټي هم شته دی د کمیټې ولم دي د سپورټس ولم دي موږ به هم راسو انشاءالله دلته دا نه ده چې نن راللو سبا به نه راسو خو دا درته یم چې په دې ځای کې د ډاز یا د بدعملۍ یا د بدعملۍ نور څه د دې اړو گنجایش نشته. دا کوله چیلنج دی هغه سړي ته او زه درته اوس په جهر یم درته یم چې انشاءالله تعالی د موږ په دې ټول چې څومره د محفل کې د موږ خپل کسان به ناست وي که کوم سړي د موږ سره دا څه نامه ده دا زیاتی د موږ د قوم سره کول دي د خټک قوم سره کول دي د چوکۍ د انچارج سره کول دي او د موږ د ټولو سره بدي ده د هغه چې کوم سړی د موږ په دې ټورنمنټ کې د ډاس کوشش کوي د جګړې کوشش کوي یا نور داسې بدعملۍ شاید دلته راوړي او په دې ځای کې خرڅوي یا کوي ګوره دې باندې کلم کلی موږ هغې خلاف بالکل به ورته ودارو. دا د داود کار نه دی نه دلته د تیرعلي دی نه د بل چا نه دی دا د موږ د ټولو اجتماعي کار به وي انشاءالله تعالی. په دې د ما د تاسو ټولو سره ډېره مننه ډېره شکریه. ډېره مننه چیرمین صاحب ډېرې مزدورې خبرې وکړي. دې نه علاوه موږ یو بل ګران خوش ملګری دی او ډېر قدردان دی ډېر خدمات دي خپل علاقې لپاره رسول خټک چې شاکوټ بالا سره تعلق ساتي زه هغه ته خوست کوم چې خپلو خیالاتو اظهار وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مونږ مشرانو ډېرې ښې خبرې وکړي په دې به موږ صحیح پوڅه خبرې وکړو خو لکه یو څو خبرې د زه د خپل طرف نه کوم چې څنګه د بلال سویټ والا دومره یو منډه ټوپ دومره هغه کوي نو دې نه علاوه موږ سیاسي خلکو ته دا پکار دی چې د دې کلوډون دپاره بار اواز ویچات کړي او د دې دپاره سره وړي. دا شي په پولیس چوکۍ کې موږ په ټوله علاقه کې یو ګوډی دی دلته ډېرې مسلې دي خو دا اوس داسې محفل دی چې دغې ته بیا ټیم وباسو بقیه کمیټې والا ته مو دا درخواست دی چې کوم ټیمان راشي هغې ته خپل کسان ودروئ چې د کوم کس کټ برابر نه وي نو هغې ته کټ ورکوئ چې کم از کم د ګراونډ د دومره تماشای راغلي چې هغې ته د څه مزه راشي. د دې نه علاوه د کمیټې والا ته زه د خپل طرف نه 10,000 روپۍ اعلان کوم چې کوم مشر هغې ته به زه ورکړم هغه به کې ما طرف نه. السلام علیکم. ټولو ناوال ټولو ملګرو ته چې څومره راغلي یې دې ځای کې هغه ټولو ته ډېر سلامونه. سلامونو نه پاس دغسې ټورنمنټ خو مو نه و لیدلی ماشاءالله مو ته خو دومره علم نه و مو ته 2 ورځې مخکې اطلاع وشوه اسلام آباد کې نو ما ورته وویل چې زه به لازمي تاسو دې محفل کې شرکت کوم. نو زه داود خان ته ډېر مبارکي ورکوم چې دومره غټ ټورنمنټ موږ بختې کلي ته یې راوړو او انشاءالله ټول شوق سره لګیا دي او موږ چیف ګیسټ چې دی جمشید صاحب هغه هم پکې راغلی دی او ډېر په طریقې باندې او ډېر په هغه باندې تاسو دا پروګرام انجوای کې او انشاءالله نیکسټ ټایم دپاره به بیا دې نه غټ خو نشي کېدی خو انشاءالله کوشش به داود بھائی کوي چې نور یې دې نه ښه پروګرام راوړي. بس ډېره مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې زه د خپل طرف نه او د خپلو کلیوالو د طرف نه د ټولو ټیمونو ته چې کوم دلته حاضر شوي دي او دا ټورنمنټ یې منعقد کړی دی هغې ته هرکلی یم او سلامت کوم. دې ټورنمنټ سپانسر چې کوم دی داود خټک دی چې د هغه د بلال سویټ مالک دی او دا ټول بندوبست
دی هغه دی زه ورسره هغه کسانو مې به اپریشیټ کوم ورکلم ورته یم چې کوم منتظمین دي کوم معاونین دي او کوم نور خورکاش دي د کرکټ متعلق خبرې دي دې تاریخ چې څومره ماته پاته ده نو دا د 1600 صدی کې په انګلند کې و دا په کلو کې په ډنډې باندې په بیټ باندې نه په کوتک باندې بوکیدلو هغه سیز به آهسته آهسته 18وی صدی کې دمره مشهور شو چې هغه ته به کرکټ نوم ورکړل شو او په مختلفو ملکونو کې هم دغه طریقې کار رایج شولو او بیا ورسته اوس داسې حالت ته چې په ټولې دنیا کې بس صرف کرکټ ته او کرکټ ته تاسو معلوماتو لپاره کرکټ ته چا قومي کېل نه ده په ټوله دنیا کې چا قومي کېل نه ده خو مشهور دمره ده چې یو داسې دنیا کې ګټ نشته چې هلته کرکټ نه کېږي لکه څنګه چې پاکستان هاکی قومي کېل دی دغسې کرکټ د هیچا نه دی نو کرکټ صرف کرکټ یا کېل نه دی چې کنه دا صرف یو کېل دی دا د اخوت د بایچارې د اتفاق د مینې د محبت د پیار یوه ذریعه ده نن چې زه دې کې ولاړم نو دا د کرکټ برکات دی چې زه خلکو وپېژندلم چې دا سلخانې نه راغلی که دا کرکټ نه وی زه به په کور کې په آرام ناستم خو کېل به په داسې طریقه کوي چې هغه به هغې کې به غلا نه کوي ځکه چې کېل کې هار اور جیت دوه څیزونه شته خو هغې مقصد دا نه دی چې ته بېایماني وکړه خو کېل وګټه نه اخلاق نظم و ضبط او بایچاره دا به قایم ساتي کېل به داسې شي چې ته میدان کې ووځې چې یاره واقع د کېل وکړو نه داسې خبره نه ده چې واقع د وګټله واقع چې د کېل وکړو څنګه چې هر انسان دنیا کې کوشش کوي چې یاره زه د دنیا کې څرګند شم چې زه هم پیدا شوی یم انسان ته کوشش کول پکار دی چې دنیا ته راغلی چې خلکو ته ځان وښیي چې زه هم پیدا شوی یم او مخلوق ته څه فایده ورکړي ښه اخلاق پیلو کړي ښه رویه هغه کړي چې هغه نه خلک چل زده کړي دغسې په کرکټ کې به هم ته دا نظم و ضبط ساتي چې غلا به نه کوي بېایماني به نه کوي باقي تاسو ته پته ده د کرکټ د رولز مطابق زه کلاړي نه یم زه په خپلو وختو کې د باسکټبال او د والیبال کډایي پاتې یم کرکټ نه یم پاتې خو لږ ډېر سټډي مې کړې ده چې یاره کرکټ ګراوند چې کوم وي نو دا به بیضه شکل کې وي یا به ګول شکل کې وي پیچ نه به د دې فاصله چې کومه وي مینیمم 65 میټر وي میکسیمم 90 میټر وي داسې یو سوال به در باندې اخري کې کوم که چا صحیح جواب راکړو نو 1000 روپۍ انعام دی په کرکټ کې آؤٹ چې کوم دي ډېرې طریقې دي رن آؤٹ کېږي بولډ کېږي اور کیچ آؤٹ کېږي LBW کېږي زه به دې کې خپلې خبرې ختمې کړم چې د LBW دوی معنی دي وای تاسو طبیعت ته پر معنا ده او یو د کرکټ اصلي معنا ده که دواړه معنی چا وشي نو 1000 روپۍ انعام دی LBW هغه ته ویل شي چې کله بالر بال وکي او بیټسمین په پښه ولګي خو په پښه چې داسې ولګي چې هغه پښه وکټو ته مخامخ وي چې ریفري دا سوچ وکړي چې کچېرې د پښه نه وی نو دا وکټ غورځېدو نو بیا ورته LBW ورکړي وکټ ولګي بیا لکه بیا وکټ لګي که پښه نه وي دغې ته ویلی شي LBW لیګ بیفور وکټ ټیک ده دا آخري خبره کوم ځوانانو دپاره دغې معنا دا ده لو بیفور ویټینګ تھینک یو ویری مچ مختصر خبرې وکړي طیب خټک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب د مجدرون ملما SHO جمشید خان وسراد مود علاقے دیوریاخیل قوم جناب توابگل کاکا و جناب چیئرمین الیاس و
او د مو د بختې نور مشران ټول وسرا د نور کلو هغه ته ټولو ته او د کلریانو ته زار کلایم زکه چې ټیم کام راکو لاغي کې بوزه صرف یو خبره وکم نور خبره وزو بار بار په سیاسي تقریرونو کې کوم چې نن پجام اسرا دویوانو ما ختمونه نه چې دا کوم دا ټورنمنت مقرر دی نو دا د بلال سویټ په نوم مقرر دی نو نن دا نامه ختم شوه نن دا د وریاخیل قوم مشر داود خټک په نوم باندې بدل ټورنمنت جوړی شي دته به بلال سویټ هغه نه ورګي هغه په خپل ځای روزګار موږ دا مشر دی موږ به احترام ساتو او ان شاء الله زګه چې په مشکې دا دومره لوی پروګرام وکړو چې موږ مطمئن کړو موږ خو تقریبا ریټایر شوي یو ځکه نه ته هم چې دا په ملک ګراوند باندې په بختې کې زه د خپل بختې قوم د طرفه داود خټک ته دا اعزازي نوم ځکه مې ویر کړو چې د نن بعد ته د وریاخیل قوم د ټولو مشري موږ به تاسو راو انشاءالله د الکانو د سپورت والا چې څوک خیال ساتي نو هغه سره به موږ او انشاءالله چې تاسو سکه سم پدې کې څه خبره باندې خبره راشي نو کمیټي شته کنه نور مشران شته او انشاءالله چې د مشره انتظامیه هم شته تاسو خبره به موږ په څه طریقه سره ختمو وې دې خبره الیاس بھائی خبره چې چاته اجازه نشته چې هغه د عدالت کې مطلب نه چې په غلط شکل کې راشي او هغه د غلط کار وکړي انشاءالله هغه جواب به مشابه په صحیح طریقه سره ورکو زه خپل خبرې راغونډول غواړم داود بھائی موږ د تاسو سره د بختې طرفه بلکې د وریاخیل قوم د طرفه زه تاسو ته وایم چې تاسو سره یو موږ او تاسو چې موږ ستاون ضرورت دي موږ به تاسو مدد کوو او ان شاء الله زه د جمشید خان هم شکرګزار یم چې دمره ټیم وایستو او تاسو د سپورت هغه ته موږ دمره ټیم راکو نو زه خپل خبرې ختموم او ان شاء الله چې کلریانو ته زه مبارکي ورکوم خو یوه خبره کومه خپکیږئ بونه دا د اصحاباو یوه طریقه هم وه چې کوم ټیمونه به جنګېدلو یا به څه ګیم کېدلو نو هر سړي به وې چې یاره چې د موږ ټیم یې وګټي که د ما د کلي هر یوه ټیم وګټو نو هغو ته به اوس 10,000 روپۍ انعام ورکومه انشاءالله دا ما د بختۍ دپاره اعلان دی وسلام چونکې موږ مشران ډېر دي خبرو لپاره ډېرو کسانو چې کوم د ریکویسټ کړی خو چونکې موږ ټایم ډېر شارټ دی کوم مشران چې پاتې شوي هغې لپاره زه معذرات کوم زه هغې ته نورو ټایم نشم ورکوی بقیه چې کوم دی دې ټورنمنټ چې کوم سپانسر دی داود خټک د هغه دلته کې موجود دی زه شارټ گفتگوی لپاره هغه ته یو څو منټه ورکوم چې تاسو په مخکې باندې خپلو خیالاتو اظهار وکړي داود خټک بسم الله الرحمن الرحیم باسه محترم ټولو پښتنو ته عرض کی چې الله تعالی مو خوشاله ساته الله تعالی مو آباد ساته بسنګ چې تاسو ته مایلی و چې ان شاء الله العزیز زبو تاسو ته کرکټ ټورنمنت شروع کوم نو بس ټایم رنځدو شو ټایم بس روللو دینه مخکې خو ډیر شوی دی ټینس ولا شوی دی فوتبال شوی دی کرکټ شوی او والیبال شوی دی پروژه کې ډیر وشوللو خو بهرحال دو لښمنه پستره ساته باندې ده نو ان شاء الله بس الله تعالی دې دو په خیر خیرات سره سار ته ورسي او ان شاء الله موږ به کوشش دغه وی چې دینه به کوشش کوو چې نیکسټ کوم دی دینه به شکو بل چې دی اب دې دغه نه شکو خیر وي ان شاء الله او بس موږ مطلب دا دی چې موږ یو پہچان جوړ شي سره یو بل او پیژنو او بس صرف مو طرف نه یو عاجزانه ریکوست دی چې وسلا پلیز چې دې ځکه نوي وسلانا شور جګړه نه بس دغه مو طرف نه تاسو ته ریکوست دی او بس الله مو خوشاله ساته او مسافرو دې پر ان شاء الله کوشش کوو ځکه چې زه په هر موقع باندې مو په خپل 35 سال وشو الته یو کې ما بلال سویټس په یو کې مې الحمدلله 30-35 سال وشو خود تاسو ته مو یو خدمت دلته راوړې او نه چې زه دې ځکه بزنس کولو تر غلم بزنس الحمدلله زالته مسافر یم بس کله وری کول کې روشم کله شپږ مشته کې روشم نو بس تاسو ته یو ښه ماحول دلته راوړم بس سلام او مالشه او بس مو طرف نه ټولو ته ډیر سلامونه او کوشش کوم چې مسافر ته لایف وچلو بس سلام خوشاله ساته الله مو آباد ساته او څومره چې دې ځکه راغلی ملمونه ټولو ته مو طرف نه بس زه بس ډیر شکریا ادا کوم چې موږ ته دلته حاضری ولګوا والسلام
اخره کې ایموجا چې کوم میلمه راغلی دی د زلزلې توړې موجوده ایس ایچ او صاحب دی جمشید صاحب هغه ته زه د خیالاتو اظهار پورې مکاور کوم چې هغه د تاسو په مخ کې خپل خیالاتو اظهار وکړي ایس ایچ او صاحب جمشید صاحب بسم الله الرحمن الرحیم زه ډیر مشکور یم چې دې خلکو چې کم دا نومونږ راوغوستلو او دومره ښه یو پروګرام چې کم دی دا داود بھائی چې لکه دا دومره نږدې چې کم کلی شاکوټ بالا شاکوټ پایان صالحانه بختۍ کوټلی خورد وغیرہ دغه چې کېل ډېر ښه شی دی دې څه به دا خلک ټول مشغولي خو زه د یو دا وایم چې دې کې کېل کې هار جیت همي خو داسې نه چې څوک روړي اصله فایر وغیرہ وکړي ګوره نو کمپرومایز به دی باندې او بل داسې نه چې دې کې څوک بیا منشیات کی چرس یا آی ځکه چې دا ډېر زیات عام دي او دا گیم دې دپاره چې تاسو دې نه چې کم دا چې په امن کې نو ګوره که څوک وشي نو په دې به نو کمپرومایز وي او بل مې زه ته یو خواست کوم چې دا خو ټورنمنټ ته دې کې اکثر به داسې خلک هم وي په دې کلو کې چې به هغه دا به نه غواړي داسې نه چې څوک یا ګراوند خراب کړي یا پیچ خراب کړي یا نور څه دغه وکړي دې خرابېدو دپاره نو ګوره که موږ ته پته ولګېده نو په هغې څه پرې نو کمپرومایز وي ټیک شو جي انشاءالله نو بس چې کوم دغه دي چې کوم مشران زه هم ډېر شکریا کوم چې تاسو یو دومره ښه یو دغه ټورنمنټ جوړ کړو تاسو دومره دغه ته وکړو جي مهرباني اوس چې کوم دی نو د کیک اکټ کوو تقریبات کوو څومره هم مشران دي ټولو ته خوسته چې راپوسې په خپلو لاسونو باندې د کیک کټ کې او د ټورنمنټ افتتاح وکړي ټولو مشرانو ته خوسته موږ ټولو ته خواست کوو چې یو لاس په ټول کې دي بس د خیره سره افتتاح وشوه اوس په انشاءالله کیک هم کټ کیږي بل چې کوم دا د راتلونکي مشران چې کوم دي د ټولو موږ ډېره شکریا ادا کوو چې خپل قیمتي ټایم یې ویستو دلته رالو نو ډېره مننه مهرباني وکړئ ټول اپلشه هېڅوک پسه نه کوئ ټول به په کلوره موږ هر څه ډېر کوو هر څه ډېر دي مهرباني وکړئ چې څوک به هغه نه جوړوئ ځکه چې دا کیمرې ډېر هر څوک یې ګوري نو مهرباني وکړئ چې هغه به نه کوئ د خیره سره افتتاح وشوه او بل چې کوم د دې ټورنمنټ کې چې کوم انعامونه دي د بلال سپیرز د طرفه چې چا د فاینل میچ وین کو هغې ته به 0 میټر 125 میلاویږي رنر اف چې کوم دی هغې ته به 0 میټر 70 میلاویږي بل انعام چې کوم دی یو ډېر ښه د تماشایي دپاره د بلال سپیرز د طرفه 500 روپۍ کیچ دی او بل چې کوم دی د کیلوریانو دپاره چې چا چارو بالو 4 چکې وولې هغې ته د بلال سپیرز د طرفه 3000 روپۍ دي قدرمندو څنګه چې تاسو وکتلو چې سرمنی افتتاح وشوله اوس دې وخت کې بال کیږي ایس ایچ او صاحب په هغې باندې شاټ وایي ودره بال وایي مخکې ما سا که نه بال به نه وایي نه خولې کې ورته موبایل ونیسئ ځکه چې هغه دی اوس شاټ وایو بچې چا کیش ونیو هغه د پنځه هلکه واورئ شاته بال ووایي ټول دا ماشومان لري که شاته راشه په دومره خلکو کې هم چا کیش نه کو بیا هم چا کیش نه کو بس نخري دي پیسې دې وخت کې باقاعده د کرکټ افتتاح وشوله ایس ایچ او صاحب 2 شاټ اولو دا د اعزازي شاټونه ورکړل شو د شیخانو او د بل کوم ټیم مقابله ده هغه به تاسو سمجه شی وو باقاعده موږ وګورو
فرندز 11 ماجر بازار کیپټن د سبو درې خبرې کو جاوید بھائی دار ته چې تاسو ټاس بیلو سو اراده مو چې سو منځونه په دې ریکور کړي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو مننه د پیچ نوې د ابتدایي میچ دی او بل د پیچ مخکې په گیم نه دی شوی دا سه پریډکشن موږ ته معلومیږي نه خو 10 اوور گیم دی نو چې موږ 10 اوور ته داسې سوچو کو نو 10 اوور نه سبا ډیر زیات ورزي خلک چې اوور 7 اوور گیم کوي ټول کې پی کې کې پېښور کې نو شهر کې خو 10 اوور گیم دی نو تقریبا چې موږ به کوشش کوو چې په 10 اوور کې تقریبا 90 80 85 پلس دی کې موږ ریسټریکټ کوو نو ان شاء الله تعالی زموږ بیټینګ کامیاب ان شاء الله موږ دفاع وکړو نور څه امید مده چې میچ په ګټه ټورنمنت په ګټه صحیح سبوي یاره زمونږ خو لکه د نور ټیمونو غوندي پورا امید یو او نن زمونږ چونکه دوه کسان چې دی هغه انجری دي ټیم کې نشته دی ان شاء الله تعالی نیکسټ ټایم په موږ پورا کوشش وي چې زمونږ پلینګ 11 چې دی هغه به مکمل خو برابر وي او زمونږ پورا کوشش وي ان شاء الله زمونږ په دې اراده راغلیو چې موږ به فائنل ته کوالیفای کوو که خیر ان شاء الله ډیره مهرباني د دوران کې قدرمندو ټاس وشتل شوی دی او ټاس چې کوم دی نو شیخانو ټیم ګټل دی واغې پهله د بیټینګ فیصله کړی دا نو اوس په هغه څه دوه درې خبرې کو چې هغه صحیح اراده لري او څه عزم دی خاده د وخت کې بیا شیخانو کرکټ کوم کپتان چې دی سمیع الله وای یاغه سبو دوه درې خبرې کو سمیع الله وای تاسو ټاسو ګټو صحیح اراده مو ده بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله تاسو مو ګټلو او کوشش وکړو چې ان شاء الله گیم خګیم کو او مخالف ټیم هم خاده څه بد نه دی خو خپل کوشش په موږ دا کوو چې ټیم چې کوم دی چې خپل کډاړن چې کوم دی موږ په کډه چې الحمدلله گیم به خټیټ کوو او ګورو ان شاء الله چې سبا کوي مخکې حالات ټارګټ ته څو مرزونه مو جوړ کړي موږ خپل ان شاء الله 10 اوور گیم دی موږ کوشش کوو چې 140 رن ټارګټ وکړو گیم کو چې سره او گیم به ان شاء الله به 50-50 وشي اوس اراده مو چې ټورنمنت وګټي کنه ان شاء الله خپل پورا کوو السلام علیکم مرګرو دا زمونږ راغلی وبخته ګراوند ته مرګرو امید ساتو تاسو ټول راشه او زمونږ دا چې کم دی د شیخانو زلوزو والا چې کم دی دا ټیم چې کم دی دا ماجر بازار والی سره میچ دی نو امید ساتو چې هغه چې کم دی بالینګ دی او زمونږ بیټینګ دی نو امید ساتو چې مونږ وو چې د 150 پورې رنز شي او مقابله وشي خو شي نو مخکې مونږ دا دغه چې لکه د کرکټ ګراوند کې چې کم دی په دې میچونو کې لګ مخ کې لاړ شو د لومبنې مرحلې نه لګ مخ کې لاړ شو والسلام قدرمندو ډیرو ملګرو دا سوالونه کړیو په فیسبوک باندې چې دا میچ د ګراوند په کوم ځای کې دی نو هغه ته زنن دې نه په دې ویډیو کې یا ما چې دا ضلع نوشهره علاقه چراټ او خټکنامه او د کې بختي کله په نوم باندې په خور کې دا ګراوند دی دا مین جرنل خور دی او دې ځای کې دا ګراوند جوړ شوی دی په دې ټورنمنت کې څومره ټیمونه دي د کوم ځای نه تعلق لرونکي دي نو هغه به موږ د سپانسر بینه یعنی داود خټک صاحب نو به تاسو نه کوو چې په دې ټورنمنت کې ټوټل څومره ټیمونه دي او د کوم ځای نه به خلکو شرکت کړي السلام علیکم داود بھائی اداره ته وای چې تاسو د ټورنمنت آغاز وکړو په دې کې ټوټل څومره ټیمونه دي او د کوم ځای نه به خلکو شرکت کړي ها بسم الله الرحمن الرحیم ټیمونه خو په دې کې تقریبا د 52 پورې دي او پیلول 52 دي نو دینه بعد ګورو چې کا پکې نور څو کروسینو خیر ده پکې خسته شو ځکه چې یا پیله میچ ته کنه او بس الله دې پکې خیر وچی او دا چې کوم د نظام پورن پکې سي دي او دا ډیر ټیمونه دي به ټوله یلوکا پکې ده او بس الله دې په خیر سره د سار ته ورسي او نور مزید چې ده هغه به ته عمر علي دې په بورا کې زیاته معلومات دیرږي ښه بس ډیره مننه وخت یو شو او دا بل چانس ډیر ایزی کیچ بچ شو د جله شخانه طرفه پہلا اوور شروع ده قدرمندو په دې میچ کې به صرف تاسو ته بدلش باندې معلومات درکو نور بیا اخیری میچونو کې تاسو ته موږ یا میانس کې پکې چرته کې هغه وینا به تاسو ته موږ به معلومات درکو کوم د خیر سره تاسو ته څنګه پاته ده موږ یو ټورنمنت اناونسمنت کړو د بلال سپیډ سي طرفه چې کوم په برمنګم کې بکری ده او په سټیشن کې هغه هونر داود ده دلته موجود هم د ټورنمنت سپانسر کړو هغه نن د خیر سره پهلا میچ ته
افتتام وشوه مشیران هم راغلي وو اس ایچ او جمشید خان هم راغلی و ټول راغلي وو خیر سره پیتام پکې کاټ شو کیک پکې کاټ شو بل د ډیلی خټکنامه زه هم ډیره شکریا ادا کوم چې خپل قیمتي ټیم وېستو دلته رالو ډیره مننه بس د خیر سره شیخانه او د کیم میچ ته پیل اور وشو زم چې کنيس 8 10 رن دي پیل اور وشو اوس دویم بوستوټ کیږي ماشالله ډیر زبردست ماحول جوړ دی بل چې کوم د کې نمونه چې کوم دي د کې صبح هغه دي ټول هغه ټیمونه بکینی ټیمونه چې کوم دي 52 ټیمونه دي د خیر سره 52 ټیمونه باندې دوه مشتمل له ناک اوټ ته د خیر سره بل اوس پیل میچ لګیا دی یک اور وشو دویم سټارټ ته نمونه چې پکې کوم دي د بلال سپیډ سي طرفه چا چې په تماشایه کې چوکو 500 روپے دی او بل چې کوم ده چا چې هټریک کو په بولینګ کې هغه ته 3000 روپے دی او چا چې چارو بولو چار چکی ولې هغه ته هم 3000 روپے دی او بل غاټی نوم چې کوم د فائنل هغه ته 0 میټر 125 ته او رنر اف ته 0 میټر 70 دا او بل چې کوم د خان پیش چې کوم په برمنګم کې د مویانو دکان ده هغه طرفه وینر ته 10000 روپے دی او پلس هغه بورډ لګیدل د خاچا 20000 روپے دی بل پېښور آټو سنټر برمنګم هم په برمنګم کې د هغه دکان د موټرو نو هغه پکې یو انعام شه د وینر دی پورا چا چې د فائنل میچ وین کو هغه ته 10000 روپے ملويږي نو ټول میچونه ناک اوټ دي لیګ دی ټورنمنټونه نه میچونه چې کوم دی هغه لیګ دی خیر سره تاسو به ان شاء الله دلته وینئ ماحول ډیر زبردست جوړ دی او مسترولو ته خاکو خوښ کو چې دلته 4 بجې دلته گیم ته زون رسوي نن خو خیر لیټ شو ځکه چې هلته سرمنی و نو ټولو ته خوښ کو چې 4 بجې دلته د بخته چې کوم ګراوند دی په خواټ کې هغه ته زون رسوي ډیره مننه د وخت کې ناظرینو سه هغه نه بس کاس راپورته شو تماشای نه او بال بس بقاعده هغه چې تاسو ته سر کونډه وړوي خو با کیش نه مې شو 5000 روپے کیش ته 500 روپے کیش ته چې چا کې چوکودا کې کیشونه به ورسته پوری زیاتیش بسم الله الرحمن الرحیم زه اختیار ډیر شکر گزار یم بل دلته بلال سپیډز په نامه باندې دغه د ټورنمنت چالو شو او افتتاحي میچ دی او دواړه ټیمونه لګیا دي که خیر دی خدای وي خو بس دې ځکه شای افتتاح وشول او سلج غونې ټیم مخکې ټول پروګرام هغه شولو خو زه ټولو خپلو سامعینو ته چې څومره هم دلته راځي څومره د کتنو ولدي هغه ولدي د ټولو ته دا یو خاص کوم چې دا ټورنمنټ د ډیر پر امن طریقې سره وکړي او په دې ځای کې د هیڅ قسم ته شار شدت یا د خپل د خبرو دنه د هغه وکړي دا زوډوزو نه یا د منشیاتو نه یا د هغه نه دینه د ډیر غټ پریس پکې وکړي ځکه چې دا شای جوړیږي نو دا موږ د دې لپاره کوو چې د منشیاتو د ختمولو لپاره کوو چې موږ د ینګ جنریشن چې کوم ده دا د څنامه د به نورو بدملیو نه بچ شي او په شه طرف باندې روان شي نو بس دا د موږ یو جدوجہد ده او زه د بلال سویټس اونر چې کوم ده کوم داوود چې ده داوود موږ ډیر شکر گزار یو چې دمر لوی ټورنمنت دې ځکه یو غاکړلو او ډیر خسته طریقه باندې ان شاء الله تعالی روان ده او خدای په وخت مخکې طرف تم په پور امن طریقې سره او ان شاء الله د دې سرمنی به ډیره خسته وي او ډیر په خط دوم دام باندې به ان شاء الله کوو که خیر دی خدای وي ډیره مننه ډیره شکریا قدرمند یو مشوم دی چې په دغه ځای کې نوستو وهاب نوم یې الګ ته او هغه ته بال بیرلو بالکل په نوستي باندې کې چوکو 500 روپے واقدار دغه 500 روپے د برابر سي او دلته 500 روپے نو ملوي د بس تماشای په دغه دغه فائدہ را چې ګرځي برکینی او کې چوکي د 5 د 3000 پورې به داخلي د انعام راسي بسم الله الرحمن الرحیم اختر بھائی تو شکریہ چې تو دمرا ماته د میک راکو د ټیم کې موږ چې د کوم ټورنمنت نقد ده په مل ګراوند باندې هغه ته نوستیو تماشایو په غسر ګورو خو نن موږ ډېر خوشحال یو ځکه چې په وریا خیل قوم کې دا پهلا ډېر لوی ستر ټورنمنت دی ځکه چې دې کې تقریبا 53 ټیمونو حصہ اخیستی ده او موږ دغه څه شای خوشو چې د موږ علاقې کې مطلب چې امن سره غسر لکه مطلب چې دنه تاسو موږ کردار پکې ولیدل د نمخ کې چې اس ایچ او سه بم پکې نوستو نور مشرانو نوستو موږ په دې شی باندې ترجیوي کنه دا عمر موږ د کرکټو کتنو نه ده وای دې فورا رسو چې د خلکو حوصله او چاته په دې کې و ان شاء الله چې موږ به پورا کوپریټ کوو د اوسرا او چې څنګه مطلب چې موږ ضرورت پېښیږي موږ دلته کې حاضر وو
او بلای چې وریا خیل قوم ته زدا مبارکي ورکوم چې کداغه سي جذبات وسیکی وي او ان شاء الله دوه جذبات وسې په نورو سيزونو کې هم ظاهر کړه هغه نه مراد وسې پوهې چې ځکه چې سیاسي سړی ما په شورا کې دته ما نو موږ ته ډېرې فائدې ورسي ځکه چې موږ اوس صرف یو پیسې ته مخ ما کوي دوی دې کې ذات ته په نامي کې ذات ته ګوره واوره نو زه د خپل خبرې راغونډوم اختر به تو ډېره شکریا او ان شاء الله چې سکه سمغای اختر به موږ تاسو ته پوره تابعدار یو او مستواز کوي موږ به د شپې ورځې تاسو پر راځي والسلام قدرمنو په دې وخت کې پهلا او الینس چې کوم د خاطب شو او شیخانو کوم بیټسمنانو چې هغه 92 رنز جوړ کو ترنه باندې وینځه او د هغه ولا تکړه کلوړانو د شکوري د مجال بازار ولا خو باران هم رالو باران شروع شو یو الینس شوه د بلینس بوکیږي نو نارانه اساس کې شروع تیرم شو نو موږ تاسو مکمل نور هغه نشو شیله د تاسو چې سرمنی هغه وکړه به دا ډیره او بقاعده باران د کیمرا لم دي شنو دی وجنه به موږ ریکارډینګ اف کو او شاید چې میچ هم پدې ده کې بس ډراپ شي سبا ته بودا کېږي چې باران شروع شو او 36 باران شروع شو لکه الیمنٹ نا ورو زیاتیږي نو کا 15 منټه کې ودرو خو ټیک ټاک نه ونه درو بیا بودا باران اخیری په حل کلاړان خرابوتی دي میدان کې دي خو باران ده میچ ور ډسټرب کوي بس مشته د خیر سره کې اجازه ته او بیا ان شاء الله ټایم ټو ټایم ډېری خوند شوی خو ټایم ټو ټایم چې چا شمه چونه به کوم کسانو رالو بیا راکې خلکو بختیا والا خاص کر چې کله میچ وي یاغه تماشای ډېر سپورټډ دي نو هغه ته ورسول هغه چې سوري به تاسو ریکارډ کو په موږ باندې نه خوندونه خلو تاسو به نه خوندونه خله او دا بل چې چا شوونه میچ وي بس کوم میچونه موږ پوری چې دا شته تکړه میچ ته هغه ته به خیر ځان رسو د پولو سره باندې میچ تر نظام پورا پورې کسان وکړي 52 ټیمونه هو پکې شاید چې زیات هم شي نو بس دا چې بیا د لیګ میچونه کوي بیا به هغه سیمی فائنل ته وځي فائنل ته وځي نو وخت پکې لاګي میاشت نه خو زیات ټیم پکې لاګي بقیا 400 مریض د حساب کتابي نو بس موږ به تاسو ټایم ټو ټایم بیا اپډیټ درکو او اخیری کې سیمی فائنل او فائنل به تاسو به کېدا موږ ریکارډ کو او دغه سنوري پروګرامونه موږ تاسو پر شروع کړو سوري موږ بریک اغسته او په ډیلی خټکنامه باندې موږ په بل میشن باندې لګیو نو بس هغه میشن ان شاء الله سکسسفل شو ټول چینل باندې شي او هغه موږ اکټیو کې او سه ما په چینل باندې غلم مختاو هغه به ته ویډیو غونې پټولې نو بس هغه د پرم ان شاء الله سیستم برابر کو پټولو بس مې کوتا راغسته او ټول غلب واستښتو به خیر ټول غلوته یو سو باندې نو بس هغه به تدیسو او دا کوم غل چې موږ پښتو میډیا نه هغه پټي ویډیو غونې پټي نو ان شاء الله چې هغه بس مو کریک ډاون راغسته او هغه به سټ کو د نورو چینلونو باندې مکله کله هغه راشي میوزیک باندې تر هغه راشي چې کله موږ میوزیک نیم پټلی خټکنامه باندې وچو یا بل باندې باغې باندې بیا لکه غل راشي نو دا ټول بندوباس مې وکړو سبسکرایبر یې موږ خلاص ترې شو چې چینل سبسکرایب کړئ نو هغه سبسکرایبر یې موږ داسې اکټیو کی چې بغیر وینو نه ایرې چې تقریبا 15 20 30 سبسکرایبر موږ ډیلی روسي په هر یو چینل باندې نو په چینل موږ خیر ټول اکټیو کې او دینه باب تاسو ته خیر وی ژوند وی په ډیلی خټاګنا باندې کوشش کوو چې ډیلی به تاسو ویډیو کو نوی ډیفرنس ویډیو غونه بدل کو تاسو به نه خوندونه خلک به کله د خوان ویډیو وی غب شپ ویډیو غونه بس ختم شي او په تاسو موږ به کله د خوان ویډیو ریکارډ کو تاسو به نه خوندونه خلک سپورت هم د شی میوزیک هم د شی او نور چې اکټیویټي وی په دغه کې د سربندۍ دی هغه هر څه به تاسو شی نو تاسو کوشش وکړئ چې موږ چینل چې نه وي سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ او خو زیات خاص کر د خپل خټکنامې خلکو ته پر ریکوست کوم چې د پر موږ نوی ویډیو غونه برو نو دای ته دا پکوري چې موږ چینل سبسکرایب کړئ او چا پته نه وي نو خپل رشتہ دارانو ته ملګرو ته ورورسي او د سره بس موتره کې جهاد خاد آباد اوسه چې په هر ځای باندې دی الله فامان قدرمنو موږ خو تاسو نه یاد اغسته خو اجازه نه بعد یو شارټ په اډ کو د وخت کې مجر بازار وګټو په 5 اور کې وته 92 رنز چیس کو او موږ سٹارټینګ نه دا تزیا و چې مجر بازار به غټي زګه چې هغه کپتان سمات به خبره وشو هغه چې موږ باندې بیرنس کوشش کو چې نه بیرنس کې کور کو دا میچ موږ به آسان شي او باغه 92 رنز کې هغه ټول اوټ کو ترن مې وینو او ډېر په سنتیا سره یو غټو 10 اور کې مو په 5 اور کې یعنی نیم پنیما اور کې میچ وګټلو او بدا تاسو خیری مناظر کتل شي بدا ډاکټر صاحب په کې راغلی ډاکټر
او بس سموږه میچ ډېر کم هغه چې باران په کې مینس کې رول خو کلاړو باندې اساس نه ورځي او دې وخت میچ باران ویلوړ دی او یو ځل بیا په تاسو نه یاد غوړو د الله په مان خاله آباد اوسه چې پارځي کې